کوچنی خو ځانګړی بازار د پېښور په حیات آباد سیمه کې د نواب مارکیټ په یوه څنډه کې جوړ دغه بازار د ډیرو افغان سوداګرو لپاره د اختر په دې شپو کې د عاید غوره سرچینه ګرځېدلی. د موږ کارخانو کې د ما خپل غټ دکان ده که نه، هلته دومره بازار نشته ده او دلته دغه موږ څو ورځو لپاره راځو، 15 ورځو لپاره راځو، دلته دکانداري موږ کوو. د موږ هلته 100-150 روپۍ کرایه ورکوو، هلته منافع نشته ده. دلته چې موږ کاروبار ښه ژوند کې ښه برابر ده، کار ژوند هم ښه ده، سودا هم خرڅېږي. زه د 1990 نه کار کوم او کارخانو کې، او دلته چې دا دلته د 15 ورځو لپاره راځم. او دا کسټمر ډېر راځي دلته، خلک ټوپیس وغیره خوښوي، سامانونه ډېر خرڅېږي، بس ښه ده ګزاره کېږي، بس وخت ساعت د تېرېږي. نور مشکلات داسې ځاني نه لرو، نه قرضدار یو نه هغه یو. موږ خو کارخانو کې دکان لرو، کار روزګار هلته کوو. موږ دا یو روزه بله روزه راځو دلته کار مار کوو، ښه ده بس ګزاره کېږي. بس د بازار کې جامې، بنګړي، ډول ډول څادرونه، لوښې او نور ډیر څه پلورل کیږي. دغه بازار کې چې ډېرې پلورونکي افغان کډوال دي، د اختر په څېر نورو ورځو کې هم پیرو پلور روان وي او ورسره د ځایي خلکو اړتیاوې پوره کیږي. سوداګر وایي د 8 بجو څخه تر 12 بجو پورې همدلته کاروبار کوي. شکر دی الحمدلله، بازار ګټه مټه ښه ده. تقریبا ورځ کې 10-15 هزار روپۍ سیل کوو او ځي، او نور بس همداسې کارونه مارو خو دې ځای کې ښه دي، خو چې کله دا پلاټ یو میاشت لپاره راکړی دی، د دې نه مخکې چې بیا لاړ شو بیا کار مار بیا نه، بیا پی ډي ورته تنګول کېږي، بیا ګاډۍ ماډۍ جوتېږي نه. زه ګلګپې خرڅوم، بس دا چولي دی ورسره چکني ده، کیچپ دی او سرکه ده ورسره جي. دا کوټ چې پکې راغلی ده په 1300 روپۍ پکې راغلی دی. ته وګوره دا په 2500 روپۍ چې چاته وښیم هغه وایي چې یاره دا ته دلته کې نه خرڅوې. دلته کې دا حساب دا نه دی چې دا په 2500 روپۍ د مونږ په ګل درته ښکارېږي، او مهنګایي دلته کې چې یو شی ده چې تیارېږي او دې غوندې تقریبا حساب سره 2200 روپۍ خرچه به راغلی، 2500 روپۍ زه یې دومه بیا هم څوک نه هلي. مارینا چې د کابل اوسیدونکې ده، په همدې سیمه کې ژوند کوي. وایي د ښار نورو بازارونو په پرتله دلته توکې ارزانه دي. در حیات آباد زندگی میکنم، فعلا هم آمدیم به خاطر یگان خریداری نسبت به صدر و هر بابروت اینجا همه چیز پیداتر، خوبتر میشه، ارزانتر هم میباشه. کل افغان ها اینجا دیگه، بازار افغان هاست فعلا اینجا. هر هان چیز اینجا پیدا میشه، هیچ چیز هم نیست که بگی پیدا نمیشه، تمام چیز همینجا هست. روزای شوای یک کس از 8 بجه تا 12 بجه میباشه، دیگه روزا میباشن دیگه از 4 تا 8 یا 12 بجه شام میباشن بغیر رمضان هی. د اختر شپې ورځې د هر هټیوال لپاره د ګټلو یوه لاره ده، نو ځکه دوی دغه شپو ورځو کې په بېلابېلو ځایونو کې لوی او وړې سوداګرۍ لري. مسکا صاپۍ، امریکا غږ، پېښور.